تازه وروستي او لنډ خبرونه درنو لیدونکو ښه راغلاست. دغه ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو په دې لنډو تازه خبرونو خبر شئ. خوست کې د یوې خصوصي موسسې له طبي څانګې څخه 132 محصلین چې له ډلې 43 تنه یوازې نجونې دي فارغ او ټولنې ته وړاندې شول. ټاپي پروژه ایرویشیاریو په یوه اوږده مقاله کې پر افغانستان او سیمه د ټاپي پروژې د اغېز په اړه بحث کړی دی. دغه نشریه لیکي چې یاده پروژه باید ژر تر ژره عملي شي او د پلي کېدو په لار کې د ټول شته خنډونه له منځه یوړل شي. هند د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې روسیه او د مرکزي اسیا هیوادونو په کنفرانس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی او دوی به د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د قطر مرستیال صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني پرون د سلووینیا پلازمینا لیوبیانا کې له خپل سیال انزیلوګر سره په ګډ خبري کنفرانس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. ټرمپ ویلي دی چې له افغانستان څخه نامسؤلانه وتو او تسلیمۍ سره مو 15 میلیارډ ډالر وبایلل او 14 سرتیري مو سخت ټپیان شول. او د پای خبر همدا چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقونو ادارې ته ویلي دي چې د ترکیې سرتیرو د هغوی شخصي وسایل او په ځینو پیښو کې ان د هغوی د ځان جامې ترې ایستلې او سوځولې دي. له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه راسره پاتې شوئ. زموږ نورې ویډیوګانې د سوله افغان څخه هیر نه کړئ. تر بیا ښه وخت. الله مو مل شه.